بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو اوریدونکو او لوستونکو اوریدونکو په دې هیله چې جوړ به یې او خوشحاله یو چې یو ځل بیا سره په یو بل بحث کې راټول یو او بحث کوو سره. موږ په تیر درس کې په دې باندې وغږېدو چې په یوه لیکنه کې کم مفاهیم دي یا کم شیان دي چې هغه یوه لیکنه دلچسپه کوي. په دې مباحثو کو چې ښکلي وجیزې، همدارنګه ښکلي ویناوې او ښکلي الفاظ، ښه عنوان د یوې لیکنې دپاره ډېر په زړه پورې دي. همدارنګه د لیک او لیکلې لپاره املا او انشا دا هم ډیره ضروری ده. املا او انشا د یوې لیکنې روح دی. کله چې که فکر هر څومره قوي الفاظ ښکلي یي خو املا او انشا درسته نه یي، موږ نشو کولی چې یوه لیکنه په درست شکل د خلکو غوږونو ته ورسوو. نو له دې امله لومړی غواړو چې په املا باندې وغږیږو. املا د املا سره خو موږ او تاسو ډېر بلد یو. مثلا په مکاتبو په ښوونځیو کې د املا او انشا درسونه مو ډېر لوستي دي او ډېر به استادانو یا ښوونکو په موږ او تاسو باندې املاګانې لیکلي. او اصلا دا املا او انشا چې پخیږي اساس او بنیاد ښوونځی دی، پوهنتون نه دی. ځکه یو سړی چې تر پوهنتونه را رسیږي باید املا او انشا یې ښه زده وي. پوهنتون د تخصص ځای دی. مثلا یو څوک انجینرۍ ته ځي، په انجینرۍ کې دته املا او انشا نه ښودل کیږي. یا مثلا اقتصاد ته ځي، طب ته ځي، زراعت ته ځي. یوازې په دا اجتماعي علومو کې ادبیات او ژورنالیزم داسې پوهنځي دي چې هم په هغې کې د خپلې ژبې څانګې چې مثلا که دري که پښتو وي، انګریزي کې بیا هلته پښتو املا او انشا نشته. یا مثلا موږ په ننګرهار پوهنتون کې 6 څانګې لرو په ادبیاتو کې چې هغه انګریزي څانګه ده، پښتو ده، دري ده، انګریزي ده، عربي ده، جرمني ده او هندي ده. دا هغه څانګې دي چې بیا د هماغه ژبو ادبیات به لولي، د هماغه ژبو ژبپوهنې به لولي. نو املا او انشا اساس او بنیاد ښوونځی دی. موږ ته به ډېرو ښوونکو ویلي چې املا د ډکولو په معنا ده، یا د مهلت ورکولو په معنا ده. یا موږ به دا په عربي کې به موږ دا متن لوستی چې هغه راتلونکي خالیګاوې ډکې کوي. دغسې متن به موږ ډېر ورسره مخامخ کېدلو چې راتلونکي خالیګاوې په مناسبو کلمو ډکې کوي. یعنی املا د ډکولو په معنا ده یا مهلت ورکولو په معنا ده. خو موږ چې په اصطلاح کې وایو نو وایو چې خپلې یا د بل خبرې لیکل، خپلې یا د بل خبرې لیکل دا املا ده. خپلې یا د بل خبرې څنګه لیکل کیږي؟ له پیل نه توري سره یو ځای کیږي، کلمې جوړیږي. کلمې او الفاظ سره یو ځای کیږي، جمله جوړیږي. جملې سره یو ځای کیږي، پاراګرافونه جوړیږي. او پاراګرافونه چې سره یو ځای شي بیا یوه لیکنه ترې جوړیږي. نو کله کله موږ وایو چې د فلاني املا نه ده زده. کله چې د یو چا املا نه ده زده معنا دا چې دی په څه نه پوهېږي یا د لیک توان نه لري. نو
کله چې یو څوک د لیک توان نه لري نو هغه خو بیا یوه لیکنه نشي کولی. چې لیکنه نشي کولی نو بیا خو لیکوالي خو بالکل نشي کولی. ډېر دوستان موږ داسې ګورو په دې خواله رسنیو کې په املا او انشا او په دې شیانو کې ډېر فرق یا ډېرې نیمګړتیاوې لري. زیاتره ته موږ هم دا خبره کوم چې که چېرته تاسو دغې ته پام وکئ، ډېر خلک په دې هم خفه کېږي چې که هغه ته ته نصیحت کې او دا ورته وایه چې لږ تر لږه په دې املا او انشا باندې دې لږ فکر وکړه، ځکه موږ ډېر انتقاد منونکي خلک نه یو. خو موږ ګورو په خواله رسنیو کې 90% خلک چې دي هغه د املا او انشا په دغه کې نه دي، په کیسه کې نه دي. یو شی لیکي، کله چې یو شی ناسم ولیکل شو، ناسم، نو ته مفهوم نشي اخیستی. هغه ورځ ما یو فیسبوک پاڼه باندې لیدل چې یو چا یو څه لیکلي و، بیا نور ورباندې خپلې کتنې وړاندې کړې وې، دا پوسټ کمنټونه یې ورباندې کړي وو. یو چا داسې یو شی لیکلی او زه پرې نه پوهېدم. هغه لیکوال په خپله هم بېرته ورته ولیکل چې زه پوه نه شوم چې تا څه شی لیکلی دی. دا د املا کمزوري ده. ډېر کله ځینې خلک استدلال کوي چې ولا په دې سمارټ فونونو کې یا په دې نوو ماډل دغو کې پښتو توري نشته. اوس په هر یو کې شته دی. پښتو کیبورډ ماشاءالله ډېر اوس هغه شوی دی. په ګوګل کې چې لیک کې هم پښتو کیبورډ لري. په دغو موبایلونو کې پښتو کیبورډونه شته دی. په دې کې هېڅ مشکل نشته. مشکل د څه شي دی؟ مشکل دا دی چې موږ ډېر نه پوهېږو یا ځینې خلک نه پوهېږي چې هغه توري څنګه وکاروي. مثلا د سین په ځای د سواد کارول، یا د کله کله هغه د کلام اصلي ریښې ته نه متوجه کېدل. نو دا یوه ستونزه ده. یو وخت کې ما ځینې مکتوبونه به چې په ننګرهار پوهنتون کې لیدل، نو په هغې کې به دغه د اعاشه او اباته دا مکتوب چې به راغی، په دې کې به یې لیکلي وو چې اعاشه به خو صحیح ده، خو اباته به یې په توی لیکلې وه. ما یو ورځ یو مامور راوغوښتمل چې دا څه معنی؟ هغه ویل چې دا خو موږ همداسې لیکو، خو دا اعاشه هم لیکو. ما ویل دا اباته څه معنی؟ خو بالاخره دی مې په دې پوه کړو چې اباته په توی نه ده بلکې په تی ده. اباته یو چا ته بیت ورکول، یو چا ته کوټه ورکول، او اعاشه خو هغه د خوراک دی. خو اباته چې یو څوک لیلیه هلته اوسېږي نو هغه لیلیه دی، یعنې د شپې هلته پاتې کېږي. خو چې اباته موږ لیکو د دې نه هدف دا دی چې موږ هغه ته بیت ورکوو، هغه ته کوټه ورکوو. نو که دغه څوک، زما هیله دا ده چې دغه څوک چې په خواله رسنیو کې لیکل کوي، یو خو هغه لیکوال دي، هغوی ته په کامل احترام باندې هغوی پوهېږي. خو دغه مبتدي خلک چې یا د ښوونځي او د متعلم دی یا تازه پوهنتون ته راغلی دی، یا مثلا یو بل کسبه دی، د هر چا علم باندې پوهاوی او پوهېدل یا په دغه تخنیکونو باندې پوهېدل، که هر څوک پرې پوه شي نو دا ښه خبره ده. انګریزي ژبه که ته یوه کامه پکې غلطه ولیکې نو هغه خپل یو ټول مفهوم بدلی. نو په انګریزي ژبه کې چې د هر مسلک پازوال او مسلکي، نو په ژبه باندې باید ډېر ښه پوه شي، ځکه چې هر شی چې لیکي باید په ژبه باندې پوهي. متاسفانه موږ دا یو اصل پرېښی دی. موږ وایو چې زه خو انجینر یم، ما ته څه ضرورت دی چې زه په ژبه باندې پوه شم؟ نه، انجینر چې په ژبه باندې پوه نه شو، خپل پیغام چاته په انجینرۍ کې نشي وړاندې کولی. یا لیکوال که په ژبه باندې پوه نه شو، خپل پیغام چاته ښه نشي وړاندې کولی. د طب استاد یا د طب مسلکي که پوه نه شو، خپل پیغام چاته ښه نشي وړاندې کولی. نو لازمه ده چې په دغه تخنیک باندې د املا او انشا هر سړی پوه شي. نو املا او انشا د لیکوالۍ اساس او بنیاد دی. که چېرته د کاغذ له مخې یو شی ولیکل شي او یو څوک په مفهوم باندې نه پوهېږي، نو دا املا نه ده. مثلا یو بېسواده سړي ته یو کاغذ ورکړه او قلم هم ورته ورکړه او ورته ووایه چې دغه متن چې لیکل شوی دی دا په همدې شکل باندې لیکه، او هغه یوازې په هغه ګرافیمونو ته چې ګوري یا د کلمو ته ګوري یا مورفیمونو ته ګوري او هغه لیکي،
او تا ښې ښکلی مو ولیکي نو هغه په دې مفهوم نه پوهېږي، دی په دې املا نه دی خبر. یا مثلا زمونږ خطاطان دي، دې خطاط ته یو انګریزي دغه متن ویسه وروړه، دا خطاط د انګریزي درته ښه لیکي، هماغه د لیک د اصولو سره سمې، خو په دې مفهوم یې نه پوهېږي. نو د دې دا معنا ده چې دی خپلې خبرې پکې نشي لیکلی. نو موږ وایو چې خپلې خبرې یا د بل خبرې لیکل دا املا ده، خو د کاغذ د مخې چې د یو شي په مفهوم باندې څوک پوه نشي او هغه لیکي، دا املا نه ده. نو موږ وایو چې جملې له کلمو جوړیږي او کلمې له تورو جوړیږي. هره جمله خپل خاص مفهوم وړاندې کوي. هره جمله فعل لري، فاعل لري او ترڅنګ یو منطقي تړاو لري او باید وی لري. که چیرته موږ یو لیک ولیکو د املا د انشا نوم ورکو ولې هغه منطقي تړاو پکې نه وي، بیا هم ورته موږ انشا نشو ویلی. املا ورته هغسې درسته املا نشو ویلی. په درست شکل باندې خپلې خبرې او د بل خبرې لیکل چې هغه منطقي تړاو هم پیدا کړي، مفهوم هم پیدا کړي او دا مفهوم د دې سبب شي چې د یو چا په دغه کې په علم کې او په پوهه کې زیاتوالی پکې راشي. ډیره مهمه خبره دا ده چې موږ هر شی چې لیکو باید درست ولیکو. مخکې موږ یو مثال ورکړه چې یو د ولس ژبه ده او یوه د لیک ژبه ده. د ولس ژبه چې کله ولس کاروي، البته د جملو په شکل باندې که هغه موږ په درست شکل باندې ولیکو ښایي څه مشکل پکې نه وي. ولې ځینې ویونه داسې دي یا ځینې لغتونه داسې دي، ځینې نومونه داسې دي چې ولس یې ناسم کاروي الفاظو کې. که موږ یې په همغه شکل باندې ولیکو نو بیا دلته مفهوم او معنا یې بدلیږي. لہذا موږ باید دلته د وینا او د لیک د ژبې سره توپیر وکړو. مثلا موږ وایو الک، هلک خو نه وایو، الک. نو الک چې موږ وایو بیا که داسې ولیکو نو هغه مفهوم نه ورکوي. موږ د لیک په ژبه کې هلک دا منل شوی دی، ځینې شیان منل شوي دي. که موږ بیا په دې باندې ټینګار کوو دا نو بیا یو بل مشکل پیدا کوي. یا موږ وایو چې په دری کې د او کلمه ده، یک ذره او خو بیار. او اصلا آب دی خو لیکل کېږي، ویل کېږي او لیکل کېږي آب. یا یوه بله مسله چې ډېر کله موږ وایو چې څه شی چې سره هم څوک لیکي او همغسې وایي همغسې ولیکي، خو که د کلام ریښې ته زیان نه رسېدو، که د کلام ریښې ته زیان رسېدو دا بیا صحیح نه ده. مثلا عبدالله، عبدالله د الله تعالی بنده، که موږ اودله لیکو نو دا درست نه دی، ځکه د دې کلمې یا د دې لفظ هغه اصلي ریښې ته زیان ورسېدو. بل دا ده چې یوه دیني صبغه هم لري، عبدالله د الله تعالی بنده، نو اودله څه شی شو؟ لہذا موږ باید په لیک کې ډېره توجه وکړو. هغه شیان چې د هغه د کلام اصلي ریښې ته زیان رسیږي هغه باید موږ او تاسو ونه لیکو. په هر صورت د لیک او د وینا ژبه کله کله سره غاړه غړۍ وي، خو په ډېرو مواردو کې سره غاړه غړۍ نه وي. مثلا ویل کېږي یو شی یو رقم او لیکل کېږي بل رقم. دې ته باید د لیکنې پر مهال موږ دغه وکړو، توجه وکړو. یا مثلا موږ ځینې وختونه معلوم لیکو، معلوم لیکو، میم الف لام واو میم معلوم. دی معلوم او دی معلوم کې فرق دی. معلوم د علم نه اخیستل شوی یو شی د یو شي په اړه پوهاوی، وایي زه معلومات لرم چې دا کار داسې دی. خو معلوم د علم نه اخیستل شوی دی د درد په معنا. نو که چېرته دا موږ داسې لیکو
منګه د کلام ریښې ته زیان رسو، نو باید د کلام ریښې ته موږ زیان ونه رسو، ځکه د معلوم او د معلوم ترمنځه توپیر شته. دې مسایلو ته باید موږ د املا لیکلو پر مهال ډېره توجه وکړو. موږ مخکې په ژبنو مسایلو باندې خبره وکړه. ژبني مسایل دا ډېر ضروري دي. موږ باید تل ژبې ته پام وکړو، ځکه که د ژبې تخنیک له موږ نه هیر شي او یو شی په تخنیکي تېروتنه ولیکو، یو چاته غلط پوهاوی موږ ورکوو، یو څوک رانه غلط پوهیږي. نو د دې لپاره موږ باید په ژبه باندې کار وکړو. مثلا د لیکلو پر مهال مبتدا او خبر، مبتدا او خبر دا ډیر ضروری دي. احمد راغی، احمد مبتدا او راغی خبر شو. که اوس موږ ولیکو چې راغی احمد، دا په ژبه کې کله کله موږ ځینې شیان دغه کوو، په عامو لیکلو په عامه وینا کې یو شی دغه موږ کاروو. مثلا د دې ترکیز دپاره موږ د یو چا نه پوښتنه کوو چې راغی، یعنې دلته د اکسنټ موږ فشار واردو چې فلانی راغی، راغی احمد. اصلا دا زموږ دغه ده، ګړنۍ ژبه ده، اما لیکنۍ ژبه نه ده. هلته د څه دپاره دا کار کوو؟ هلته په دې خاطر باندې چې موږ ته احمد ډېر زیات ضرور دی چې مخکې د دې نه ووایو چې د احمد نوم واخلو، نو موږ وایو چې راغی احمد، یا کله کله هېڅ نوم هم نه اخلو، راغی، مخکې نوم ذکر شوی دی، هغه راغی یا راغی هغه. دا زموږ ګړنۍ ژبه ده. اما کله چې موږ لیکنۍ ژبې ته راځو، نو په لیکنۍ ژبه کې باید ډېر متوجه اوسو. همدارنګه صفت او موصوف. احمد ښه هلک دی، احمد ښه هلک دی. دا ښه چې دی د احمد دپاره صفت دی، احمد موصوف دی. نو زموږ د خپل ترکیب له مخې د صفت او د موصوف ښه احمد هلک دی نه جوړېږي هغسې صفت. نو موږ باید په خپله ژبه کې د قاعدې له مخې چې اول موصوف ذکر کیږي، بیا صفت ذکر کیږي، او بیا مرستیال فعل، او بیا د هلک هم د احمد دغه کوي څرنګوالی دی، یعنې احمد څوک دی؟ یو هلک دی که نه. نو دا د هلک چې دی دا د احمد تشخص دی اصلا، خو ښی صفت دی. احمد موصوف دی، احمد ښه هلک دی. نو د صفت او د موصوف قاعده هم باید موږ په دغه کې په پام کې ونیسو. بله مهمه خبره دا ده چې د املا جوړښت دی. هر هغه څه چې لیکو باید له هره پلوه یې ښه ولیکو. مثلا جمله په پام کې ونیسو چې جمله د فعل او د فاعل او د مفعول له اړخه په جمله کې مشکل نه وي. د الفاظو د جوړښت له مخې په املا کې مشکل نه وي. الفاظ داسې سره درانه نه وي، داسې سره نغښتي نه وي چې مفهوم نه ورکوي. کله چې زموږ الفاظو مفهوم ورنه کړه، د دې دا معنا ده چې موږ دا څه شی چې لیکو دا مو درست نه دي لیکلي. لہذا
دا زمونږ هغه سودا ده چې خریدار نه لري. لیکوال باید ځان یو دکاندار فرض کړي. دکاندار باید خپل خاص ګاهک ولري. که چېرته دکاندار ګاهک ونه لري نو دکانداري په ټپه ودرېږي. زمونږ دکانداري همدا لیکنه ده. که چېرته موږ ښه لیکنه وکړه نو ښه لیکنه زمونږ اوریدونکي پیدا کوي، لوستونکي پیدا کوي. کله چې موږ اوریدونکي او لوستونکي پیدا کړل نو د دې دا معنا ده چې موږ خپل کار ښه سم سرته رسولی دی او هغه کومه دکانداري زمونږ چې ده هغه په ځای ده، په زړه پورې ده. زمونږ لیکنه باید یوې خوږې مړۍ ته ورته وي. مثلا که د یوې مړۍ نه څوک څکه کوي نو بیرته یې ګزاره نه کي. اوس که یو مړۍ یا ډوډۍ یا دغه داسې پخ شوي چې مالګه پکې زیاته وي، که څکه دې وکړه نو بس مالګه پکې زیاته ده، زه نه خورم، فشار تکلیف لرم، د زړه تکلیف لرم، نور تکلیفونه دي، زیاته مالګه راته ښه نه ده. هغه څوک چې نه لري دا تکلیفونه نه لري د هغوی دپاره هم دا دغه دی، یو مشکل دی، ځکه چې په هر څه کې چې مالګه په خپله اندازه نه وي هغه خواړه خراب وي. که مالګه پکې بیخي نه وي نو موږ وایو چې دا خواړه بې کیفیته دي یا خواړه خوندور نه دي. خو که زیاته هم پکې وي بیا هم نه خورو. نو زمونږ املا د املا جوړښت باید نو خوږې مړۍ ته ورته وي. که چېرته موږ ښه املا ولیکو او لکه د خوږې مړۍ په څېرې په خلکو باندې ورتېره کړو نو موږ خپل کار سم سرته رسولی دی، که نه دغه دی ناسم دی. بل د یوې لیکنې جوړښت باید په داسې الفاظو کې وي که نه چې هغه ښکلي الفاظ په لومړیو پاراګرافونو کې راوړل شي. بیا هم د میوې مثال ورکوو یا د خوراکي توکي مثال ورکوو. کله چې یو میوه پلورونکی مثلا اوس د امونو سیزن دی، که دا ښه خامونه یې سر ته راوړي نو که خریدار یا پیرودونکی ورته راشي نو له ورایه ګوري چې ولا دا ډېر ښه دي. خو که چېرته همدا ښې لاندې ایښي او خراب یې په سر باندې ایښي نو له ورایه چې ورته وکتل د ده نه تېرېږي بل چاته ورځي. د یو لیکوال په توګه چې خپله لیکنه تاسو په یو چا باندې تحمیلوئ چې ویل ولي، همداسې ښکلي الفاظ باید تاسو سرته راوړئ او یو چنګک واچوئ چې لوستونکی تا نه لاړ نه شي. هغه چنګک څه شی دی؟ هغه د ښو الفاظو تر څنګ په لیکنه کې تلوسه ده. لکه په تیر بحث کې چې موږ د جالب عنوان خبره وکړه، که چېرته جالب عنوان تاسو ولرئ یا سرلیک تاسو ولرئ تاسو نه لوستونکی نه خطا کیږي. خو که چېرته عنوان داسې و چې مبتذل عنوان و یا سولیدلی عنوان و یا تکراري عنوان و، په دغه عنوان باندې نورې لیکنې شوې وي، هیڅ وخت تاسو چنګک نشئ اچولی او لوستونکی تاسو نشئ راخپلولی. د دې لپاره چې موږ او تاسو د املا ښه جوړښت ولرو نو ښه سرلیک باید ولرو، ښکلي الفاظ باید ولرو او زموږ لیکنه له هره پلوه ښه وارزول شي. دا زموږ او ستاسو دپاره ډېره مهمه خبره ده. بل د ستونزمنې املا لیکنې لاملونه. ستونزمنه املا موږ کوم وخت کې لیکو؟ هغه وخت کې چې موږ د لیک سره اشنا نه یو یا د لیک سره اشنا یو، لږ تر لږه هغه لیکونه یا هغه لیکنې یا هغه ادبیات هم لوستي دي چې هغه سخت ادبیات دي او زمونږ د روانې لهجې یا د محاورې سره نږدې نه دي. دا طبیعي خبره ده چې موږ به دغسې لیکنې کوو. بل کوم وخت کې املا د لیکنې لاملونه، یعنې معنا دا چې کوم وخت کې ستونزمنه املا لیکل کیږي،
هغه وخت چې یو څوک د خپلو الفاظو زیرمه ونه لري. که چېرته د خپلو الفاظو زیرمه سړی ولري په خپله ژبه کې یا په هره ژبه کې چې لیکنه کوي، نو په هغه صورت کې ستونزمنه املا به نه لیکي، اسانه املا به لیکي. بل د هغې ژبې سره بلدتیا چې ستا مخاطب پې پوهیږي. که چېرته زما مخاطب په یوه خاصه لهجه باندې دغه کوي، خبرې کوي، سره د دې چې موږ ځینې اصول او مقررات لرو چې په یوه لهجه باندې هغه چې منل شوي دي په هغې لیکنه وکړو، خو زما لوستونکي ته هغه لهجه دغه ده لږه سخته ده. زه باید کوشش وکړم چې د هغه سختو دغهونه لږ د اسانۍ طرف ته لاړ شم. بل خپل هغه وپېژنم چې زما لوستونکی څوک دی، دا م هغه په ژبې ولیکم. که موږ د ماشومانو لپاره ادبیات لیکو، د ماشوم ادبیات په دوه ډوله دي. یو هغه ادبیات دي چې ماشوم لپاره نورو لیکلي دي، یو د ماشوم خپل ادبیات دي. زمونږ ترکیز همیشه باید د ماشوم په خپلو ادبیاتو باندې وي. که چېرته یو د پیداګوژي د برخې یو پوه د ماشوم دپاره څه لیکي، اول باید د ماشوم سره کینی چې ماشوم خپل الفاظ سره الفاظ کاروي. ماشوم دپاره که موږ یو دغه جوړو د لوبو یو چوکاټ جوړو، یا لږ تر لږه هغه ګړنۍ ژبه چې موږ د ماشوم لپاره کارو، که هغه الفاظ چې ماشوم ورباندې پوهیږي دا د ماشوم دپاره موږ وکارو، نو هغه موږ ښه پوهولی شو. که د ماشوم لپاره موږ د لویانو الفاظ ولیکو، ماشوم په هغه نه پوهیږي. یا لږ تر لږه د داسې ماشوم دپاره چې هغه تازه د لیک لوست سره بلد شوی دی، موږ د هغه دپاره لیک کوو. د ماشومانو کیسې مثلا ډېرو خلکو لیکلي دي د ماشومانو لپاره، فولکلوریکي کیسې یا عامې کیسې، نو هغه باید د ماشوم په ژبه ولیکو، هغه الفاظ وکارو چې ماشوم ورسره بلد دی. نو که چېرته دغسې کارونه موږ وکړو، نو ستونزمنه املا به مو نه لیکلي، بلکې روانه املا به مو لیکلي. د الفاظو درنښت او درانه الفاظ ذکر کول دا په خپله یو لویه ستونزه ده. موږ باید ډېر اسانه الفاظ ذکر کړو په لیکنه کې، ښکلي الفاظ ذکر کړو، او کوشش دا وکړو چې په رواني لحاظ باندې خپل لوستونکی له ځانه سره وساتو. که چېرته په رواني لحاظ باندې موږ خپل لوستونکی له ځانه سره ونه ساتو، نو په هغه صورت کې موږ باید په دې اعتراف وکړو چې زموږ لیکنه چې ده دا نیمګړې ده. نو لحاظه موږ وایو چې ځینې شیان داسې دي چې هغه باید دغه شي په پام کې ونیول شي. موږ لهجوي اختلافات لرو. مثلا لهجوي اختلافات زموږ څه دي؟ لهجوي اختلافات زموږ دا دي چې په ځینو سیمو کې ځینې لهجې دي. موږ په پښتو کې، په پښتنو سیمو کې، پښتانه د جغرافیوي موقعیت له مخې ډېر ګډوډ سره پراته دي، څوک په یوه سیمه کې، څوک په بله سیمه کې. نو د هرې جغرافیا سره سم هغه لهجه چې ده هغه رامنځته شوې ده. سره د دې چې په دې لهجو کې ډېر کار نه دی شوی او لا ډېر کار ته ضرورت لري. زموږ د لیکدود او د لیکنې یوه دغه هم همدا ده، ستونزه هم همدا ده چې موږ ټولې لهجې نه دي ثبت کړي. که موږ ټولې لهجې ثبت کړو، زموږ ستونزه هم حلیږي، ځکه زموږ په ډېرو لهجو کې ځینې ویونه شته دی چې دا د ولس مال دی، خو موږ یې باید د لیک ژبې ته راوباسو. په دې موږ نه یو توانېدلي. 40 کاله یا 45 کاله وړاندې ځینو پوهانو چې د هغې د جملې نه یو ډاکټر صاحب زیار دی چې د لهجو د ثبت لپاره ډېر کار کړی دی. خو یوازې په زیار صاحب نه کېږي، په هر چا باندې دا د یوې ژبې د یو مسلکي کس لپاره دا ضرور ده چې موږ په دغه خپلو خامو موادو باندې ډېر تحقیق او ډېر څېړنه وکړو، او بل دا لهجې باید ثبت کړو. خپل هغه د لهجوي اطلس له مخې دا لهجې باید ثبت شي. نو په دې برخه کې موږ ستونزه لرو.
بله د لیک ستونزه ده چې مثلا تر اسلام دمخه زموږ په سیمه کې مروج لیک چې و هغه کروتي یا خروشتي و چې بیلګې یې زموږ په وردګو کې او د ننګرهار په درونټه کې او د پېښور په شهبازګړه کې لاسته راغلي دي خو تر اوسه پورې په سمه توګه دا نه دی لوستل شوی یا خو ځای بیا عربي لیکدود نیولی دی عربي لیکدود باندې بیا موږ اصلا د کومه مروجه اوسنۍ الفبا چې زموږ ده دا نو د سلطان محمود غزنوي په وخت کې چې هغه دغه ته قاضي سیف الله ته دنده وسپارله او حسن میوندي ته دغه ورکړ شو نو هغه بیا د موجوده توري چې دي دا دغه کړل د عربي راواخیستل بیا موږ پښتنو په دې باندې دا کوم توري چې ور اضافه کړي دي هغه دغه اته توري دي چې دا سوچا پښتو توري دي درې په څلورو اضافه کړي دي دغه اته توري چې دي چې په هغې کې ټې ده په هغې کې ړې ده په هغې کې ډال دی په هغې کې خین دی په هغه کې نون دی زی ده زیم په شکل باندې دغه اته توري چې دي د هغه توري دي چې د هر توري په سر کې د هر لغت یا د هر کلمې په کلمه کې دغه توری راغی نو دا سوچه پښتو دی مثلا ټی دا سوچه پښتو دی ټغر پښتو لفظ دی یا ټولواک مثلا خین خار چې په دری کې بیا دا په شین باندې بدلیږي شار ښېګڼه ښه ماښام چې دری کې شام بولي دا هغه توري دي چې هغه دي همدارنګه ډال ډالۍ اړې مثلا ړون پښتو زی مثلا ځنګل گی گمنز کنه یا گیره په کندهار کې دغه د ژ چې ده دا بیا په دغه بدلیږي په زیاترو اسمونو کې یا په ویونو کې لکه ژ ژیره چې موږ یې ګیره وایو ژیره ګومنز فکر نه کوم او خو په نور دغو کې نو یو دوه درې څلور پنځه شپږ دوه توري نور هم دي چې الف ب د نون مثلا لکه موږ کوڼ وایو دا هغه توري دي چې سوچه پښتو دي درې څلور یې ور اضافه کړي دي چې هغه ګاپ دی لکه گردن ژ ده لکه مژگان پ ده لکه پیمان او یو توری بل څه شی دی ګاپ ژ پ یو بل هم دی اوس رانه ذهن نه ووتو په هر صورت دا هغه توري دي چې مونږه او دری په عربي باندې ور اضافه کړي دي نو لهجوي اختلافات شته دی موږ د چا په خوله کې ژبه نشو جوړولی اما موږ کولی شو چې د هغې د ژبې
په لیک کې د دې دغه وکړو ځکه ځینې شیان منل شوي دي. خوشحال خان خټک هم خپله د املا یو ځانګړې املا یې لرله، هغه تر هغه وړاندې پیرروخان چې د خوشحال دغه املا چې ده یا دا لیک چې دی د زنځیرې په نوم باندې یادیږي. نو مثلا په لهجه کې موږ نمر هم وایو، لمر هم وایو، نور هم وایو، مر هم وایو او میر هم وایو، خو منل شوی چې دی هغه لمر دی، لمر. نو ځکه لیک ته هم ډېر لمر راغلی، لمر ویده دی له مداره ستوري وځي، له سهاره تر له ماښامه تر سهاره ستوري وځي. یا ژبه ده، څوک ژبه وایي، څوک زبه وایي، څوک جبه وایي. دا د چا خوله کې نشو موږ سمولی، خو لږ تر لږه کله چې موږ لیکو د لیک ژبه چې ده زموږ هغه ژبه ده، جبه نه ده. دا منل شوې خبره ده. دا منښتې مثلا د پښتو په اکاډمۍ کې هم دغه شوي دي، پښتو اکاډمۍ هم دا پریکړې کړي دي پښتو ټولنې، او همدارنګه د باړهګلۍ په څو سیمینارونو کې هم شوي دي. نو لهجوي اختلافات او دا شیان هم شته دی. نو موږ د دې په خاطر باندې چې د یوې ښې املا د لیکنو په وخت ځینې ټکي باید په پام کې ونیسو، هغه په ژبه باندې بشپړ تسلط دی، د ویونو ښه ذخیره ده، ګرامر دی چې بشپړ معلومات باید پرې ولرو، او د بهرنیو کلمو د کارولو د اړتیا په صورت کې باید موږ هغه وکاروو، خو که چېرته خپلې ولرو نو بیا یې اړتیا نشته دی. نو زموږ نننی درس هم همدغه همدومره و. هیله ده چې په نورو درسونو کې هم راسره پاتې شئ. اوس مو په خدای سپارم، ښاد او آباد اوسئ او دا لړۍ راسره تعقیب کړئ. ډېره مننه.